سلام ملګرو، راځئ چې نن د سکولوزیس د لامنو په اړه وغږیږو. سکولیوسس په ساده معنا د مله د تیر یو اړخ ته کېږیدل دي. نو اوس د سکولیوزیس تر شا ډېرې دلیلونه شتون لري، مګر نن مو د دریو خورا عام دلیلونو په اړه بحث کو. لومړی د ایډیوپیتیک سکولیوسس ډار دی. ایډیوپیتیک سکولوسس د سکولوسس لپاره ولاړ دی چیرې چې دقیق اصلي دلیل شتون نه لري، مګر دا په کورنۍ کې روان دي. دا په دې معنا ده چې دا جنیاتي اغیزه ده، لکه دا کېدای شي د نیا سره وي، بیا له هغې نه خپلې لور ته انتقال شي او بیا دریم نسل ته هم انتقال شي، چیرته چې دا بیا هم زیاتره په ښځینه کې لیدل کېږي. نو ایډیوپیتیک سکولیوسس د کوم دلیل له مخې په ښځینو کې ډېر عام دي. دا عموماً د ودې د چټکۍ پر مهال تشخیص کېږي، یعنی په ښځینو کې دا عموماً د 10 کلانو نه تر 15 کلانو پورې موده کې معلومیږي. په ښځو کې د ودې چټکتیا معمولاً د 10 کلنو په شاوخوا کې پیښیږي او د 11 کلنو څخه تر 13 کلنو پورې. دا په نارمل ډول د سکولیوسس یو بې درده ډول نه. لومړی لیدل شوې علامه د اوغو نه مساوي یا نه مساوي کچه ده. دا په دې معنا ده چې یو اوغه راپورته ده، بل اوغه ښکته ده. دوهم، د ملا غیر مساوي کرهه هم د سکولیوسس په لور اشاره کولی شي. دا په دې معنا ده چې یو هډوکو پورته دی، بل هډوک ښکته دی. همدارنګه ځینې وختونو موږ د پسونو کوپري ویلو. د پسونو کوپري هغه وخت لاس څرګندې شي کله چې قد زیات شي یا کله چې موږ د بلوغ عمر ته نږدې شو. د سکولوزس دوهم ډول موروثي سکولوزس دی. دا ډول سکولوزس له زیږون راهیسې موجود وي. دا ځکه وي چې یا خو یوه مهره نشته، یا نیمګړې جوړه شوې وي، یا سره یو ځای شوې وي، یا یې بنا نه مساوي وي، لکه د پروانې مهره هم. نو د موروثي سکولوزس په صورت کې تل کومه اساسي هډوکي ستونزه وي. دا د زیږون راهیسې شتون لري، مګر دا تقریبا هیڅ کله د 4 یا 5 کلنۍ څخه مخکې نه لیدل کیږي او له هغې وروسته دا منحني په چټکي سره وده کوي. ځینې وختونه دا منحني ډېر سخت وي، تاسو حتی نشئ کولی دا د خپلو لاسونو سره د لاسي فشار سره سم کړئ، یا ممکن د غړو پورې اړوند نور رنج پوهنې هم دي، لکه د پشتورګو ستونزه یا د زړې پورې اړوند ستونزې. د سکولوزیس دریم ډول عام عصبي عضلاتي سکولوزیس دی. دا د دې لپاره وي چې د ملا دواړو خواو کې د عضلو او اعصابو ترمنځ کمزوري یا عدم توازن وي. دا زیاتره په داسې حالاتو کې لیدل کیږي لکه پولیو، دماغي فلج یا د عضلاتو ضعیفي ناروغي. ډیر کم وخت کې دا د ملا د ستنۍ زخم وروسته هم رامنځته کیدای شي. په دې حالت کې عموماً دا یو سی شکل منحني وي، یعنی دا منحني د انګلیسي قاموس د سی تورې ته ورته وي. د دې ډول منحني ځانګړتیا دا ده چې دا عموماً اوږدې منحني وي چې ټوله ملا پکې شامله وي. مریض به د تنه ډیر کمزوري کنټرول ولري. د ناستې عدم توازن هم کېدای شي. مریض ښایي د ویلچیر کارلو ته اړ شي. دا منحني عموماً ژر پرمختګ کوي او اکثره وخت د کوناټ یا د ورن برخه هم پکې شامله وي. نو دا درې تر ټولو عام ډول د سکولیوسس دي. د دین علاوه نور ډولونه هم شته چې ډیر کم لیدل کیږي، لکه د بالغ عمر سکولیوسس یا سندرومیک سکولیوسس چې د مارفان سندروم په شان حالاتو کې رامنځته کیږي. ځینې وختونه د غیر جوړښتي سکولیوسس وي چې د پښو د اوږدوالي توپیر یا خرابي ناستي له امله هم رامنځته کیږي. نو که تاسو د سکولیوسس څخه زوریږئ، اندیشه نه مه کړئ. له خپل ډاکټر سره وګورئ او هر هغه درمنه چې تاسو لپاره تر ټولو ښې وي، ستاسو ډاکټر به یې تاسو ته مشوره درکړي. ټولو ته نیکۍ هیلې.